السلام علیکم. زه څنګه پر کامل دین پېښ شوم او څه مې پکښې وموندل؟ د دې لپاره چې د اسلام د ګټو په اړه خپلې تجربې درسره شریک کړم، راځئ خپله یوه کیسه درته وکړم. لکه په نورو برخو کې چې ما اشاره کړې وه، زما د ژوند پیل له جګړو، ناروغیو او غمونو سره و. او کله چې په 2000 کال کې بریتانیا ته ورسېدم، زه اړ شوم چې د ژوند مسایلو ته یوه لار پیدا کړم. خو هلته مسایل په بحرانونو بدل شوه. که څه هم په پیل کې زه اروپا ته ډېر تږی وم، خو ډېر ژر متوجه شوم چې زموږ او د هغوی ژوند ډېر توپیر درلود، او ما د خپل راتلونکي نسل راتلونکی هلته نه لیدل. په عین حال کې تعصب هم ډېر زیات و او کډوال هر ځای وهل کېده. د اروپا هغه ګلالۍ انځور ډېر ژر پیکه شو. که څه هم بریتانیا ماته هر څه راکړي وه، د لوست، کار او ژوند زمینه یې راته برابره کړې وه او حقوق مې پر ځای وه، نو دا حالت ځکه هم سخت و چې زه د نړۍ یوه پرمختللي هېواد ته رارسېدلی یم او اوس دلته خوشحاله نه وم. او مشر ورور مې زه په ډېره قربانۍ اروپا ته ورسولم. خو اوس زما اروپایي پروژه ناکامه وه. زه په یوه رواجي ټولنه کې لوی سوی وم. دیني معلومات مې ډېر کم وه. افغانستان هم تر شا پاته و. اوس مې شاوخوا کتل او په لاشعور کې مې همدا پوښتنه ګرځېدل چې څنګه ژوند وکړم. په غربي ژوند کې مې خپل راتلونکی نه لیدی او د وطن ژوند هلته ونه. نو ډېر په عذاب وم. خلکو ویل یوګا ډېره ګټه لري. ما یوګا پیل کړه. یوګا په اصل کې د بودیزم او هندو مذهب روحاني او فزیکي تمرینات دي، خو اوس یې خلک د ورزش په توګه کوي او اوس خورا شهرت لري. خلک یې د بدن د ودې او د ذهن د آرامولو لپاره کوي. استاذه مې یوه ایټالوۍ ښځه وه او ډېره مهربانه وه. زه خوارېکښه وم، نو دې هم ډېر کوښښ راسره کوی. په ګټه یې سم نه پوهېدم، خو تمرینات مې روان کړي وه. څنګه چې زه په یوګا کې مخته ولاړم، په تمریناتو کې ویرد ورګډ شو چې زموږ له دین سره په ټکر کې و. نو له دې سره مې یوګا پرېښووله. خو تر دې مخکې مې یوه ورځ استازي ته ویلي وه چې زموږ د لمانځه حرکتونه او ذهني حالت یوګا ته ډېر ورته والی لري. غالباً چې هغې راته وویل چې ته باید پر خپل لمانځه باندې زیات تمرکز وکړې. له هغه وروسته مې له تبلیغیانو سره روسي روزې پیل کړې. پرهیزګارۍ ته مې مخه کړه. موسیقي، فلمونه او هر ډول خواهشات مې پرېښول چې ډېر سخت کار هم و. خو د جومات امیر مې یو غټ تجار و. ما ته یې سم وخت نه سو راکولی چې دا دونه غټ بدلون څنګه مدیریت کړم، نو قرباني راباندې ډېره شوه. د کالج د تیارۍ کال مې ډېر په سختۍ خلاص کړ، خو کله چې پوهنتون ته ولاړم، تبلیغ ته مې شا کړه. څه د پوهنتون د ازاد فکر تاثیرات وه او زه په تنګ راغلی وم. یو ډول ناامیده او مایوسه سوی هم وم چې ولې زما له خوارۍ سره سره دین زما ژوند را جوړ نه کړي. زه هغه وخت لا هم نه وم خبر چې مخته څونه سفر پاته دی. خو په پوهنتون کې مې د بې پروایۍ ژوند روان کړ. د تبلیغ سره مې عقده واخیسته. په سیروزو کې مې له امیرانو سره بحثونه کول، نقدونه مې کول او هغوی مې په عذابول. ما په دې وخت کې ناروغۍ هم درلودې، نو د روغتیا او ښه ژوند په اړه مې څېړنې روانې وساتلې. ډېره زیاته او بدحاله مطالعه مې کول او هر شي ته مې حملې وهلې. کله خو به په ورځو ورځو له کوره نه راوتلم او مرګ ته نوټ مې اخیستی. د بریا د ادبیاتو بازار ډېر ګرم و. هر کتاب به د کامیابۍ، بډایۍ او یوه کامل ژوند نسخې وړاندې کولې او غټې غټې وعدې به یې کولې. د دې لپاره چې معلومات په یقین بدل شي، ځینو کتابونو خپل تمرینات درلوده. ځینو له یوګا څخه مراقبې راخیستې وې، ویژوالایزیشنز، چې جولیا ماته ښوولې وې. سړي به خپل ذهن خالي کوی، د بدن یو یو غړی بې اراموی او ښه شیان به یې په تصور کې راویستل. ښه غږونه، ښه تصویرونه، ښه احساسات. نور لکه ذکر سهار او ماښام تکرارېده چې افرمیشن یې ورته ویل. د نور بیا اورېدل پکار وه. پر ځان د باور لپاره، د یو بډای ذهنیت د ترلاسه کولو لپاره، د خوشحالۍ لپاره، د جرأت لپاره، د ذهن د آرامولو لپاره. یو تن چې ویم هاف نومیږي، د نفس ایستلو تمرینات یې ښوول. ویل دا ډپریشن ورکوي. زه په ګټه پوه نه شوم، خو هغه اوس ګڼ شمېر مینهوال لري.
هر کورس خپل تجویزونه درلوده او خپل تمرینات یې غوښته، نو د دې پر ځای چې زما ژوند وساکي، د سهار او ماښام مراسمو یې زه په اصل کې ډېر ستړی کړی ومه. وروسته مې دا تمرینات پرېښوده. ډېر کلونه تېر سوه. زه افغانستان ته رالم او په بي بي سي کې مې دنده وه، خو مطالعه او څار مې روان ساتلي وه. په دې وخت کې زه ماهر سوی وم او یوه د ګټې خبره هم نه راڅخه کېده. د یو موضوع په اړه که به مې په بېلابېلو ځایو کې څه واورېده، هغو ته به مې تړاو ورکوی او د یوه پوره موضوع شکل به مې په ذهن کې جوړ سو. ځینې کتابونه او ویډیوګانې عمومي وه او ځینې د ژوند د خاصو شعبو لپاره جوړ وه. ځینې یې کمزوري وه، خو پر ځینو یې ښه کار سوی و او پخو خلکو لیکلي وه. خو په ټولو کې یو ډول تکرار تر سترګو کېدی. ډېری ښو کتابونو مشترکات درلوده او خاص ارزښتونه او باورونه یې بیا بیا یادول چې د یو کامیابه ژوند لپاره ضروري وه. لکه صبر، شکر، بخښه، صدقه، همدردي، مینه، اخلاص، پاکي، نظم، عاجزي، لږ خوب او لږ خوراک، هدف درلودل، مسؤلیت اخیستل، هیله او مثبت فکر، میانه روي، د ځان او بل انسان قدر کول، تیری نه کول او د بل له تیري څخه ځان ساتل، رښتیا ویل، وعده پوره کول او د دغو اصولو له برعکس نه ځان ساتل. زما پام سو چې موږ دا ټول ارزښتونه او لسګونه نور په خپل دین کې لرو. دا ارزښتونه په هر کتاب کې یو څو دانې وړاندې سوي وه، خو زموږ په دین کې دا ټول یو ځای وه. نه یوازې دا ارزښتونه، بلکې د ژوند تېرولو بېلابېلې طریقې او فلسفې چې اوس په مختلفو هېوادونو کې تجربه کېږي او کشف لري، هغه هم ټول زموږ په دین کې یو ځای لیدل کېده، یا د هغو عناصر زموږ په دین کې یو ځای لیدل کېده. لکه سوسیالیزم یا مساوي ټولنه چې هڅه کېږي د غریب او بډای ترمنځ واټن کم وي. سرمایه‌داري نظام چې سړی آزاد دی چې ځان ته کار وکړي او ځان ته پیسې وګټي. له طبیعت سره په سمون کې ژوند کول. په دې کټګورۍ کې اسلام تر ټولو طبیعي ژوند دی. موږ پر مځکه کښېنو، پر مځکه بېدېږو، خوراک په لاس کوو، ډېر څه په یاد زده کوو. موږ له نورو طبیعي ژوو سره سم وختي بېدېږو او وختي پاڅېږو. دغه د وختي پاڅېدو او وختي بیده کېدو په اړه د شخصیت د ودې یو استاد رابین شرما حتی یو کتاب لیکلی، د 5 AM کلب یا د 5 بجو کلب، او یوازې پر وختي پاڅېدو یې غټې وعدې کړي. بل شی مینیمالیزم یا زموږ په حساب ساده ژوند. سټویسیزم د لرغوني یونان یوه فلسفه ده. وایي له سختیو سره ځانونه عادت کړئ چې سختو حالاتو ته تیار اوسئ. او همداسې نور. وروسته مې پام سو چې دا هر څه په اسلام کې پر بېلابېلو شعبو ویشل سوي دي، لکه ایمانات، عبادات، معاملات، معاشرات او اخلاق. په کتابونو کې د راغلو ارزښتونو عملي کول سخت وه، لکه زه چې ستړی کړی وم، ځکه هر لیکوال ته چې یو څو ارزښتونه ښه په نظر ورغلي وه وړاندې کړي وه. مختلفې فلسفې په مختلفو کتابونو کې پاشل سوي وې، خو په اسلام کې دا ټول ارزښتونه او د ژوند طریقې سره په سمون کې وه. له یو بل سره څنګ پر څنګ چلیدل او یو بل یې تقویه کول او په اعتدال کې یو پر بل درنېده او سپکېده نه. دغه شی زه ډېر حیران کړمه چې الله پاک څنګه دا ټول ارزښتونه او د ژوند طریقې په یوه دین کې راغونډ کړي او څنګه د انسان د لارښوونې لپاره په سمون او اعتدال کې سره چلیږي. وروسته چې مې یو شي ته پام سو، زما سر یې راباندې وګرځوی. زه وروسته پوه سوم چې الله پاک په دې کار کې یو خاص حکمت چلولی دی. د بنسټ په توګه یې اول د مسلمان ایمان ور جوړ کړی، وروسته ارزښتونه او د ژوند طریقې د احکامو او سنتو په بڼه کې د انسان د ژوند پر مختلفو مرحلو ویشلي چې مسلمانان یې باید عملي کړي او د اعمال یې بیا په مراسمو کې ځای پر ځای کړي. اوس به لږ تشریح درکړم. د بنسټ په توګه یې اول د مسلمان ایمان ور جوړ کړی. الله یو دی، پر هر څه قادر دی، رزق او اجل له مخکې ټاکل سوي دي، په آخرت کې حساب سته او پایله یا جنت او یا جهنم دی.
او دا چې ارزښتونه او د ژوند طریقې د احکامو او سنتو په بڼه کې زموږ پر ژوند باندې وېشلي، هغه په دا ډول دي: لمونځ په ورځ کې پر 5 برخو وېشل سوی. سهار و ماښام اذکار او د قرآن پاک تلاوت کوو. په اونۍ کې یوه ورځ د جمعې لمونځ کوو. په کال کې یو ځل روژه نیسو. په کال کې 2 اخترونه لرو. زکات په کال کې یو ځل دی او حج په ژوند کې حداقل یو وار دی. د مراسمو خبره نوره هم خوندوره ده. موږ تاسې هر یو کولی شو چې ځان ته خاص ارزښتونه جوړ کړو او د هغو اجرا پر وختونو سره وویشو، خو هغه ارزښتونه په باور بدلول او په هغوی عمل کول ډېره سخته ده. مشهور جرمن فلسفي نیچه همدا وړاندیز کړی و او دې خبرې کې ډېر سخت په ساو سو. هغه ویل چې انسان نعوذ بالله دین ته اړتیا نه لري. باید هر انسان سوپرمن سي او خپل ځان ته چې دی خپل ارزښتونه په خپله جوړ کړي او پر هغو باندې عمل وکړي. خو د هغه شاګرد کارل یونګ د هغه دا خبره رد کړه او ویې ویل چې سړی خپل ارزښتونه په خپله جوړولی سي، خو پر ځان یې عملي کولی نه سي. خو هغه حکمت چې الله جل جلاله د احکامو په عملي کولو کې کارولی، هغه دا دی چې اعمال یې په مراسمو کې ځای پر ځای کړي. مراسم یعنی خلک یو ځای یو کار په خاصو تدابیرو سره کوي. مثلا لمونځونه چې کله په جماعت کې پوره کله یو ځای سره کوي، عبادت اسانه کېږي بلکې یو خاص کیفیت پیدا کوي. د جمعې لمونځ یو بله ښه بیلګه ده. خلک د ورځې له سره تیاري ورته نیسي، نوکان پرې کوي، غسل کوي، پاکې جامې اغوندي، سترګې توروي، مسجد ته ځي. هلته ټول ښارګوټی راټولیږي. تر لمانځه دمخه د وخت پر مهمې موضوع باندې رڼا اچول کېږي او بیا لمونځ کېږي. روژه که مو یوازې نیولی ډېره به سخته وای، اما اوس یې ماشومان له شوقه نیسي. په نیمه شپه کې کورنۍ راپاڅېږي او یو ځای پیشلمۍ کوي، له اذانه سره نارینه مسجد ته ځي، مازدیګر خواته ځانګړې فضا خوره وي، هوسانه شیان پخېږي، جوماتونو ته روژه ماتی وړل کېږي، ماشومان خورما په لاس اذان ته انتظار وي، هر روژه مات کې د اختر فضا خوره وي او د روژې په پای کې بالاخره اختر په خپله راسي. دا دی د الله حکمت چې یو سخت عمل اسانه کوي تر څو تا ته د هغه عمل ګټه ورسیږي. دا زما په علمي او عملي ژوند کې یوه انقلابي شیبه وه چې له هغه وروسته الحمدلله زما ژوند د تل لپاره بدل سو او ډاډه سوم چې زما د ټولو مسایلو حل په خپل دین کې و او ما چیرې چیرې منډې وهلې. لکه سړی چې د سیند پر غاړه تږی ګرځي یا یې خزانې ته تکیه کړې وي او له لوږې مري. خو کله چې مې سیند او خزانه پر یوه ځای پیدا کړه، دومره هوسا سوم چې تاسې ته ویلی نه سم. نورې ټولې ستومانۍ او سرګردانۍ مې ختمې سوې او د سفر د دې برخې مزل مې داسې و لکه د ګلانو په ټول پسې چې سړی زیار باسي. اوس مې پر دې فکر کاوه چې څنګه پوره دین زما په ژوند کې عملي کړم. د کابل په مکرویانو سیمه کې مې کور و. د مارکېټ جومات کې یو څو هلکان کښېناسته او تعلیم به یې کاوه. د لمانځه وروسته یوه ورځ غلی ورغلم او په حلقه کې ورسره کښېنستم. الله جل جلاله وروسته نور شیان راوښوده. یو دا چې د الله حکمونه په اصل کې نعمتونه دي. هیڅ یو داسې حکم نشته چې هغه د انسان په ګټه نه وي. د دین په شکل کې الله پاک د انسانیت لپاره یوه نسخه رالېږلې او د نبي علیه الصلاة والسلام په واسطه د هغې د عملي کولو طریقه هم موږ ته راښولې. خو انسان ضعیف دی او له نیمګړتیاوو ډک دی او دین یو ډېر ژور علم دی چې موږ یې په حکمت سم نه پوهېږو. نو ځکه الله پاک له موږه تسلیمي غواړي چې بې له شرطه او بحثه په پټو سترګو د الله جل جلاله حکمونه پر ځای کړو، چې په خپل نظر پسې ولاړ نه سو بلکې د الله جل جلاله په خبر پسې ولاړ سو. زموږ هغه کړه چې زموږ د طبیعت سالمه برخه ده. الله جل جلاله هغه ته اجازه راکوي، البته نور مو هم هڅوي، لکه د خپلو میرمنو او بچیانو سره ښه وخت تېرول او د هغوی اکرام کول. مګر هغه کړه چې موږ خوند پر اخلو خو زموږ لپاره زیانمن دي، لکه حرص، غفلت،
د چا حق خوړل، درواغ ویل او غیبت کول له دې څخه یې موږ منع کړي یو. او دلته د قربانۍ خبره راځي. کله چې له نفس، شیطان، ټنبلۍ او خپلو نیمګړتیاوو سره مجاهده وکړو او د الله جل جلاله حکم پر ځای کړو، وروسته وینو چې په منلو کې مو خیر و. او بالاخره دنیا د جنت یوه نمونه جوړیږي. اسلام د ژوند تیرولو علم دی، په داسې یوه دنیا کې چې ګډوډه ده، بې نظمه ده، بې فیضه ده، بې اټکله ده او له خطرونو ډکه ده. کله چې انسان پر خپل سر د هغې د مهارولو هڅه وکړي، یا ځان خرابوي، یا ټولنه او یا چاپېریال. په انساني فکر چې مال ته مخه کړو، مال وګټو، خو خپله روغتیا او د اولاد تربیه مو زیانمنه کړې وي، خپلوي رانه پاته سوې وي. کامل دین مو هم له خپلو انساني چټیاتو خلاصوي او هم د ټولنې له چټیاتو، او اصلي کار ته مو وزګاروي چې په ژوند کې د خپلو مسؤلیتونو پوره کول دي، چې پر هغه د دواړو دنیاو د بریا وعدې دي. او په دین کې الله جل جلاله د انسان د ژوند ټولې اړتیاوې په نظر کې نیولي، لکه بدني او رواني روغتیا، په اقتصاد کې برکت، ټولنیز امن، په کورنۍ کې محبت او اتفاق او شخصي سکون، ټولنیز ژوند، د الله پر رضا باندې اطمینان او خوشحالي. که دلته مثلا پر خوشحالۍ لږ تم سو، دغه د خوشحالۍ خبره نن سبا یوه ډېره مهمه موضوع ده چې موږ یې په حقونو او ازادیو کې لټوو. خو روانپوه اوس وایي چې خوشحالي په حقونو او ازادیو کې نسته، بلکې د ژوند په مقصد او په مسؤلیت کې پټه ده. زموږ او ستاسو د ژوند مقصد دا دی چې جنت وګټو، او مسؤلیت مو دا دی چې پر دې دنیا داسې ژوند وکړو چې الله راضي سي. دا د دین جوړښت ته هغه میکانیکي کتنه وه چې زموږ او ستاسې سر په خلاصي، چې زموږ دین څنګه جوړ دی، څنګه چلیږي او څنګه موږ ته ګټه رسوي. خو د دین اصلي ګټه هغه وخت موږ ته رسیږي چې موږ یې په دنیایي ګټې پسې ونه ګرځو، بلکې جنت خپل مقصد وګرځو. کله چې جنت خپل مقصد وګرځو، دا دنیا په خپله جوړیږي. نو دا وه زما کیسه، زما د خوشحالۍ او کامیابۍ د لټون پایله، یو اوږد، سرګردانه او تریخ سفر چې پایله یې بې حده خوږه او له اطمینانه ډکه وه. له کیسې کولو مې مطلب دا و چې تاسې بې له کړاوه د خوشحالۍ نسخه ترلاسه کړئ. الله پاک پوره کامیابي په پوره دین کې ایښې ده. زه غواړم تاسو دین ته د یو حفاظتي چتر په سترګه وګورئ چې د هغه د باندې طوفانونه دي، د رواج او غیر طوفانونه، د نفس طوفانونه، د شیطان طوفانونه، هغو چې هرې خواته یوړو. الله مو په امان لره. السلام علیکم.